حديث نمبر 228 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه. په حدیث کې دا مسله بیانېږي چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورة فاتحینا یو جز دی. د حدیث لفظي ترجمه دا ده چې ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې تاسو سورة فاتحه وایي نو بسم الله الرحمن الرحیم هم سره وایي، ځکه دا د دې یو آیت دی. صوبه د تصویب نه ماخوذ دی، حق او صحیح ګرځول ته وایي. قرأتم اراده د قرائت وکړئ. د حدیث فواید اول حدیث نه معلومه شوه چې د سورة فاتحه لوستل په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم لوستل هم ضرورت دی، او دا هم ضرور دی دې وجنه دا خبره بیان شوه چې بسم الله د سورة فاتحه نه یو آیت دی. خو لیکن صحیح خبره دا ده چې دا حدیث موقوف دی، یعنی د ابو هريره رضی الله عنه خپل قول دی، مرفوع نه دی. دی وجنه دا حدیث دغه مرفوع حدیثونو مقابله نشي کولای، کوم چې مخکې تیر شو چې هغه دلالت کو په عدم جزئیت د بسم الله باندې. البته د سورة فاتحه لوستلو په وخت کې د بسم الله لوستلو مسنون دي. دویمه فائدہ پر حدیث کې دا ده چې بسم الله د سورة فاتحه او د هر سورت نه جز دی او کنه، نو په دې مسله کې اتفاق دی چې د سورة نمل بسم الله دغه سورت نه جز دی. دارنګه د سورة توبه په ابتدا کې بسم الله نشته، دین علاوه کې سره اختلاف دی. یو قول د مکی او کوفی قراء او فقها او امام شافعی رحمه الله فرمایي چې د دوارو نه دا سره جز ده، او یو قول دا دی چې سره د فاتحه نه جز ده، نه د نور سورتونو نه. او دلیل دا حدیث دی دارنګه ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې سورۃ فاتحه کې بسم الله ولوستله او دا یو آیات وشمارلو. دویم قول په دې کې دا دی چې بسم الله نه د سورۃ فاتحه نه جز دی او نه د نور سورتونو نه، بلکې دا په هر ځای کې د قرآن یو مستقل آیات دی، او د دې لپاره نازل شوی دی چې په دې سره د دوه سورتونو ترمنځ فصل او جداوالی راشي، تبرک او ابتدا راشي، سوا د سورۃ براءت نه چې هلته نه ده نازله شوی. دا وجه ده چې بسم الله په قرآن کې په جدا کرښه کې مستقل طور سره لیکل کیږي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سورت ختمېدل نه پیژندل او دا ورته پته نه لګېدله تر دې چې بسم الله الرحمن الرحیم نازله شوله. او دا د مدینه بصری او د شام د قاریانو فقهاو دارنګه د امام ابو حنیفه رحمه الله، د عبدالله ابن مبارک، ابو بکر جساس، شیخ الاسلام ابن تیمیه او نور محققین او اهل علم قول هغه دی. همدا قول راجح دی او په منځ کې د لوستلو سنت عمل دی. د دې راجح قول دلائل دادی. اول حدیث کې دی چې د قرآن یو سورت دی چې 10 آیاتونه دي، هغه چې انسان وای نو داغه د پر شفاعت کې ترجیح چې هغه ته بخنه وشي.
او دا سورة ملک دے تبارک الذی بیده الملک. نکه بسم الله دا سورة ملک نا جز شي نو بیا خدا یو 10 آیتونه جوړیږي، 10 آیتونه به نه جوړیږي. دارنګه حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دے چې الله رب العالمین فرمایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. دلتا د صلاتنا مراد فاتحه ده که بسم الله د سورة فاتحه نه جز وي نو دا تقسیم به د بسم الله نه شروع شوی وي، نه د الحمدلله نه. دلته شروع د څه نه شوې ده چې قسمت الصلاة د فاتحه نه شوې ده. دریم دارنګه مخکې د انس رضی الله عنه حدیث تیر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام او خلفاء الراشدین بعد الحمدلله نه جهرن قرأت شروع کولو. او د حدیث الباب توجیه دا ده چې دا د اکثر محدثینو په نزد موقوف دی او که مرفوع شي لکه شیخ البانی مرفوع هم ګرځولی دی نو بیا د دې توجیه دا ده چې دا محمول دی په تشبیه باندې، یعنی بسم الله ویل د سورة فاتحه سره داسې کلک سنت دی گویا کې د هغې نه جز دی. او د ام سلمه رضی الله عنها د حدیث توجیه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله لسلی ده. پاتې شو دا خبره چې دا د فاتحې نه یو آیات دی او که نه، نو د ام سلمه رضی الله عنها خپله اجتهادي خبره ده، ځکه د بسم الله د لوستلو نه دا نه لازمیږي کنه چې دا د سورة فاتحې نه یو آیات دی. په دې توجیه سره بعد د مختلفو حدیثونو ترمنځ تطبیق راشي. نتیجه د اختلاف دا ده چې څوک بسم الله د فاتحې نه جز ګڼي هغه وایي دا به په جهر او پټ لمونځ کې دواړو کې به څه کوي وایي. څوک چې د فاتحې نه جز نه ګڼي او د قرآن نه جز ګڼي د هغوی په نزد د دې لوستل مسنون دی، لازم نه دی. او څوک چې د قرآن کریم نه هم جز نه ګڼي لکه امام مالک نو هغوی بیخي نه وایي، نه جهرن او نه سرن. درجه د حدیث دی صحیح حدیث دی. تحدیث امام بیهقی مصنف او نور محدثینو په نزد موقوف صحیح دی نه مرفوعا. البته د شیخ البانی او شیخ زبیر په نزد باندې مرفوع هم صحیح دی. حدیث نمبر 209 وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. یہ حدیث کی دا مسئلہ بیانی چې امین په اوچت آواز ویل مسنون دی او سنت عمل دی. د حدیث لفظی ترجمه دا ده چې د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی. دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله د سورة فاتحې لوستلو نه فارغ شو نو خپل آواز به پورته کو او امین به ویلو. دارقطنی روایت کړی دی او حسن یې ګرځولی دی او حاکم متصحیح ویلی دی. وقال دا د رفع بیان دی. د ابو داود په روایت کې ورفع بها صوته دی او د ترمذی په روایت کې دی چې مد بها صوته. هغه معنا هم دا یعنی په امین ویلو سره به आवाज پورته کولو او د مد نه مراد आवाज اوچتول دی نه صرف اوږدول. یو خو په دې وجه چې یو حدیث کې د یو حدیث هغه د بل حدیث تفسیر کوي. بل حدیث کې دی چې رفع صوته، بل دا چې مد بها صوته. دا استعمال چې څومره ځایونه دي او سړی چې ګوري د هغې ټول نه مراد جهر دی. امین په ټولو روایتونو کې په مد او تخفیف سره راغلی دی. دې معنا ده چې اللهم استجب، یا الله زمون دعا قبول کا. د امین معنا ده چې الله زمون دعا قبول کا. د حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول حدیث نه معلومه شوه چې د سورة فاتحه ویلو نه پس
پوچت آواز سره امین ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. په دې حدیث کې د امام د جهر امین ویلو ذکر دی چې امام به امین په زور وایي، بیا به مقتدیان هم ورپسې وایي. دویمه فائده په دې حدیث کې دا ده چې د ابو هریره رضی الله عنه په بل حدیث کې چې کله امام امین وایي نو تاسو هم امین وایي، ځکه په دې وخت کې ملائکه هم امین وایي. چا امین ویل چې د ملائکو د امین سره برابر شي د هغه مخکینی ګناهونه معاف کیږي. د حدیث نه معلومه شوه چې امام او مقتدی به دواړه امین وایي او په جهر سره به وایي. امام ابن خزیمه رحمه الله فرمایي د حدیث نه جهر ځکه معلومیږي چې په دې کې مقتدی ته امام سره د امین ویلو حکم شوی دی، او امام خو په جهر سره امین وایي نو مقتدی به هم په جهر سره وایي. مقتدیانو ته د امام سره د امین ویلو حکم علی راځي چې کله امام امین په زور ووایي، نو چې امام امین په زور ووایي نو مقتدیان به امین په زور ووایي. چې مقتدیان امام امین په زور ونه وایي نو مقتدیان ته پته نه لګیږي. دارنګه دی وجنه دا حدیث د امین بالجهل د پاره ښکاره دلیل دی. بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي نو تاسو امین وایي، او امام ولا الضالین امین په جهر سره وایي، مقتدی به هم په جهر سره وایي. درېیمه فائده دی حدیث کې دا معلومیږي سنت دا ده چې امام او مقتدی دواړه به په یو وخت کې امین وایي، لکه چې دغه مخکینه دواړو حدیثونه معلومه شوله. او په دې کې هغه چا هم رد دی چې هغه وایي امام به امین نه وایي او مقتدی دپاره امین ویلو باندې امر راغلی دی. خو دا خبره غلطه ده، بلکې امام به هم امین وایي، مقتدی به هم څه وایي امین وایي. دارنګې څلورمه فایده په دې حدیث کې دا معلومیږي امین چونکې د سورت فاتحې تابع دی، یعنی یو قسم مهر دی. د دې وجې نه که فاتحه په پټه لوستلی شي نو امین به هم په پټه باندې ولوستلی شي، او که فاتحه په جهر ولوستلی شي نو امین به هم په جهر ولوستلی شي. د امین مثال د ټاپې دی، دعا وشوله نو آخر کې موږ تاسو څه کوو امین وایو. پنځمه فایده دا ده په پټه باندې امین ویلو کې هیڅ صحیح حدیث نشته. کوم روایت چې دې باره کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام امین ویلو اواز یې پر ښکته کړه، اواز یې اوچت نه کړه، دا شاذ او ضعیف روایت دی. خپل امام ترمذی دې حدیث د روایت کولو نه پس فرمایي چې په دې کې شعبه خطا شوی دی چې وخفض بها صوته ویل دی، بلکې دا مد بها صوته دی، ځکه همدا روایت سفیان ثوری نقل کړی دی. هغه وایي مد بها صوته، کوم چې رفع بها صوته حدیثونو سره موافق دی. دې تایید دا دی چې ابو داود ترمذی کې د سفیان دو حدیثونه هغه متتابعین موجود دي، نو یو علی بن صالح او بل علی بن صالح، او د شعبه هیڅ یو متابع موجود نه دی، نه صحیح او نه ضعیف. لہذا دا کوم دلائل چې خلک ذکر کوي د امین باره کې چې امین په خفیتن وایي نو دا چېرته ثابت نه دي. دارنګې محترمو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمایي چې ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يهوديان تاسو سره په یو شي دومره حسد نه کوي څومره چې حسد کوي تاسو سره په سلام اچولو باندې او امام پسې امین ویلو باندې. نو چې امین په زوره ونه ویلی شي نو یهود به څنګه خبر شي، دوی به څنګه حسد وکړي؟ یهود خو الله حسد کوي چې کله د امین اواز واوري، د امین اواز د هغوی غوږونو ته ورسېږي، د هغوی د هغې په اورېدلو سره خفه کېږي، نو ورته حسد به شروع کړي. د دې وجې نه دا خبره چې کوم خلک کوي چې یاره امین په پټه باندې ویل نو دا صحیح نه ده. دارنګې شپږمه فایده حدیث کې دا معلومیږي د هدایت شارح علامه ابن حمام لیکي چې د وائل ابن حجر رضی الله عنه په حدیث کې چې خفض بها صوته او د مد بها صوته ترمنځ هیڅ منافات نشته، دواړو نه جهر مراد دی وایي،
خو د خفض معنا ده عدم القرع عنیف. یا نبی صلی الله علیه وسلم په مناسب جهر سره امین ویلو، په ډیره چغه او आवाज نه کو. دې دلیل دی په دې حدیث کې چې امین ویل بیا په زوره پکار دی او دومره چغه نه ده پکاره چې بیخي مسخرې دې جوړ شي، نه مناسبه امین ویل پکار دی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه وه، د الله د پیغمبر طریقه وه، موږ دې ښودلې ده. اومه فایده په دې حدیث کې دا معلومېږي چې د مقتدي امین بالجهر ویلو کې دو حدیثونه د ابو هريره رضی الله عنه نقل شو. بل حدیث دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه د مروان د ولضالین ویلو په وخت کې اوچت اواز سره امین ویلو. بل حدیث کې چې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هغه امین ویل په زور باندې تر دې چې د مسجد حرام لپاره وکړنګهار یو دوم اوچت اواز سره امین ویلو. معلومیږي چې مقتدیان به هم امین په زور وایي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي. درجه د حدیث حسن حدیث دی. دارنګه امام حاکم ذکر کړی دی، صحیح ذکر کړی په شرط شیخانو باندې، او دارنګه سلسله کې هم شته، او دارنګه امام دارقطنی، ابن حبان، امام ترمذی، امام ابو داود هغه نقل کړی دی. لہذا امین ویل دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی. مقتدی به هم امین وایي او دارنګه امام به هم امین وایي. په سری منځونو کې به امام هم په پټه وایي، مقتدیان به هم په پټه باندې وایي، او په جهري منځ کې امام به هم امین په زور وایي او مقتدی به هم سره امین په زور وایي. حدیث نمبر 210 وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي هغه منځ کوونکی چې هغه د قرآن کریم په ویلو باندې قادر نه وي او د قرآن کریم اس برخه ورته یاد نه وي، نو د حکم په دې حدیث کې بیانېږي. عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله عنه فرمای یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی او عرض یې وکړو چې زه د قرآن هیڅ یو برخه نشم یادولی، نو ماته داسې یو څیز راوښیه چې هغه په مانځه کې زه وایم او زما مونځ صحیح کېږي او کافي کېږي راته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويا تر اخره پوری. امام احمد، امام داود، نسائی روایت کرده، ابن حبان دارقطنی حاکم ورته صحیح ورده. د دې حدیث باقی برخه داسې ده هغه سړي وفرمیل ای د الله پیغمبره چې دا خو زما د رب د پاره شو، یعنی په دې کلماتو کې د الله پاکي او ثنا ده، نو زما د پاره څه شی شو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل داسې وایه اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. یا الله په ما رحم وکړه، مال رزق راکړه، ما جوړ کړه او ما ته هدایت وکړه. کله چې هغه سړی پاڅېده نو دواړه لاسونه یو بل سره وهل او اشاره یې کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دغه انسان خپل دواړه لاسونه د خیر نه ډک کړل.
دلته ما یجزئنی منه سمنا هغه شی چې د قرآن په عوض کې زما کافي شي. لا حول معنا نشته د اړول د ګناه نه، ولا قوة او نشته د طاقت ورکول په نیکي باندې الا بالله مگر صرف په الله سره دی. حول حرکت ته هم وایي. حدیثنا یو څو فواید. اوله فائده حدیثنا معلومه شوه چې څوک په منځ کې د سورة فاتحې لوستلو نه عاجز وي، نوی مسلمان شي او وخت کم وي او یا اسی باندې ژبه نه چلیږي، کار نه کوي، یا معلم نه مومي، نو هغه به د سورة فاتحې په عوض کې په منځ کې دغه الفاظ ووایي او دا الفاظ د په حق کې د فرد د سورة فاتحې په ځای قایمېږي د فرض په ځای باندې. ځکه سورة فاتحه اگر که رکن او فرض ده، لیکن دا شرعي قاعده ده چې د عاجز کېدو په وجه د عاجز کېدو په وخت کې فرائض واجبات ساقطېږي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، الله نه د خپل وس مطابق ویریږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې زه تاسو ته د څه شي حکم وکم نو د خپل وس مطابق هغې ته راتګ کوئ، لیکن زر ته زره به د زده کولو کوشش کوي دا سړی. دویمه فایده د حدیث نه دا معلومیږي، حدیث نه د دې کلماتو فضیلت معلوم شو، ځکه چې دا د عظیم صورت قایم مقام جوړ شوی دی سورة فاتحه ده. درېیمه فایده په دې حدیث کې دا ده دارنګې د شریعت یسر او سماحت ورنه معلوم شو چې په دې کې انسان د خپل وس مطابق په یو حکم باندې مکلف کیږي او کله چې د عذر په وجه د خیر یو دروازې نه محروم شي نو بله دروازه ورته پرانستلی شي، دې دپاره چې هغه د خیر او ثواب نه محرومه نشي. څلورمه فایده دا ده ظاهر د حدیث دا ده چې په دې کلماتو کې تکرار لازم نه دی، یو ځل ویلو سره هم دا د فرض قرائت قایم مقام جوړېدلی شي. د عبدالله ابن اوفا رضی الله عنه تعارف دا دی، کنیه ابو محمد ابو معاویه ده، د پلار نوم علقمه بن حارث اسلمي دی، پلار او زوی دواړه صحابه دي. په صلح حدیبیه او خیبر او دې نه پس په نورو غزاګانو کې شامل وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس هغه کوفې طرف ته منتقل شو. په 80 هجري کې وفات شو. په کوفه کې همدا د ټول نه وروسته وفات کېدونکی صحابي دی، په آخري عمر کې دی ورن شوی و، د نظر ختم شوی و. درجه د حدیث چې دی په اعتبار د سند سره حسن دی. امام ابو داود، امام نسائی، امام احمد، ابن حبان هغه کړی دی وصححه علی شرط البخاري، ابن حبان، دارقطني، حاکم ورته صحیح او ویلی دی، او شیخ البانی او شیخ زبیر رحم الله ورته هم حسن ویلی دی. او حدیث د مسیح الصلاة هم د دې تایید دپاره هغه ذکر کېدلی شي. دې وجې نه زمونږ دین هغه ډېر ناشنا دین دی چې الله رب العالمین انسان د خپل وس مطابق مکلف کړی دی. فاتقوا الله ما استطعتم. حديث نمبر 211 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه. فدي حدیث کې دا مسله بیانې په مانځه کې د قرائت کولو طریقه. ابو قتاده رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با مونږ ته منځ را کولو
د ماسپښین او مازدیګر په اولنو 2 رکعتونو کې به سورۃ فاتحه او 2 سورتونه لوستل او کله نا کله به مونږ ته یو آیات اورولو. اولنی رکعت به د دویم نه لږ اوږد کولو او په وروستنو 2 رکعتونو کې به صرف سورۃ فاتحه لوستله. د حدیث تشریح دا ده سورتین یعنی د ماسپښین او مازدیګر په اولنو 2 رکعتونو کې به سورۃ فاتحه او یو سورت لوستلو او په وروستنو رکعت کې به صرف فاتحه لوستله. الآیت آیات نخی او علامه ته وایي. نو آیات ته آیات ځکه وایي چې دا هم د الله رب العالمین په کلام کېدو باندې یوه نښه وي یا ځکه چې دا هم علامه وي په دې خبره چې د دې کلام اول او آخر شته یا علامه وي په دې خبره چې دا د مخکې نه جدا دی. په دې حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث نه څو مسلې معلومې شولې. اول د منځ په ټولو رکعتونو کې قرائت واجب دی او د ماسپښین او مازدیګر دارنګې د ماښام او ماخوستن او د سهار په اولنو 2 رکعتونو کې فاتحه او یو سورت لوستل واجب دی. ځکه په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشوالی کړی دی او هیڅ کله نه دی پرېښی. او دارنګې د باندې چې په حدیث کې هم په دې باندې امر راغلی لکه فرمای ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. دویمه مسئله فائده دا ده پر وروستنو رکعتونو کې صرف سورۃ فاتحه لوستل فرض دي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بل روایت کې دي چې ثم افعل ذلك في كل ركعة بیا دا کار په هر رکعت کې کوه. بل حدیث کې دي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې په هر رکعت کې سورۃ فاتحه ولولو. دې حدیثونو نه په ډاګه معلومه شوه چې د مانځه په ټولو رکعتونو کې قرائت کول فرض دی. که چا په دریم یا څلورم یا 2 رکعتونو کې سورۃ فاتحه پرېښوده نو د هغه فرض پاتې شو او مونځ به دوباره کې ځکه چې سورۃ فاتحه فرض ده. دریمه مسئله معلومیږي دا چې په جهري منځونو کې په جهر او په سري منځونو کې په پټه قرائت کول مسنون عمل دی، واجب نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با بعضې وخت په سري منځونو کې یو آیات هغه یو بل حدیث کې راځي 2 آیاته د مصلحت دپاره په جهر لوستله. هغه مصلحت دا و چې مقتدیانو ته پته ولګي چې نبي علیه الصلاة والسلام دې وخت کې د قرآن مجید څه برخه لولي بل څه ذکر او دعا نه لولي او نه وایي. نو که چا په خفیه مانځه کې یو آیات یا 2 آیاته په زوره ولوستل نو په دې سره سجده سهو نه لازمیږي او دا هم ممکنه ده چې وروسته ولاړو خلکو ته آیات اورول مقصود نه وي بلکې دا په سوچ او تدبر کې د استغراق په وجه په ژبه جاری کېږي د انسان نه او د احیانا نه معلومیږي چې دا کار یو ځل 2 ځله نه دی شوی بلکې بار شوی دی. څلورمه فایده د حدیث کې دا معلومیږي په ټولو منځونو کې اولنی رکعت او دویم په نسبت د اول رکعت په نسبت د دویم رکعت اوږدول پکار دی او دې وجه نه په حدیث کې دا ښودل شوي دي چې خلک اولنی رکعت راګیر کی بل دا چې اولنی رکعت کې انسان په نشاط او تازگی کې وي او په دویم رکعت کې هغه شان تازه نه وي. دې وجه نه پنځمه مسله او فائده دا معلومیږي د اول رکعت د اوږدولو قول د امام احمد، سفیان الثوري، اسحاق، محمد بن الحسن د جمهور اهل علمو او همدا غوره قول او صحیح قول دی. په دې کې اختلاف دی، بعض شوافی امام ابو حنیفه او ابو یوسف کړی دی. دې قول قابل عمل نه دی ځکه چې دا خبر صحیح نه ده. شپږمه فائده دا معلومیږي د اوږد صورت د ځینې برخې لوستونه بهتره دا ده چې پوره صورت ولوستلی شي دې دپاره چې د اول او آخر د ارتباط خیال وساتلی شي او یو صورت په 2 رکعتونو کې لوستل هم جائز دي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د ماښام په مانځه کې په 2 رکعتونو کې سورت اعراف لوستلی و، دارنګې سورت طور هم لوستلی و. درجه د حدیث صحیح حدیث دی. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجه
دارنګ دارمی امام احمد ابن خزیمه هغه نقل کړی دی په اعتبار د سند سره صحیح حدیث دی. حدیث نمبر 222 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرض قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. فدي حدیث کی دا مسئلہ بیانیگی فمانزه کی دا قراءت اندازہ. تحدیث لفظی ترجمہ دادا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی منگ با ماسپخین او مازیگر منز کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام اندازه لگولا نو مونږ د ماسپخین او مازیګر په اولنیو 2 رکعاتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیام اندازه دومره وخت ولګولا په څومره وخت کې چې الف لام میم التنزیل سجده لوستل کیږي، یعنی د 10 آیاتونو په اندازه، او پرستنو رکعاتونو کې د مخ کې 2 رکعاتونو د نیمایي په اندازه، او د مازیګر په اولنۍ 2 رکعاتونو کې د ماسپخین د رستنو 2 رکعاتونو په اندازه، او د مازیګر په رستنو 2 رکعاتونو کې د مازیګر د اولو 2 رکعاتونو په اندازه به منځ کوو. دلته نحذر یا نحرز نخرس ونقدر ونقيس، یعنی اندازه به موږ لګوله. قدر الف لام میم التنزيل السجده ای قدر قراءة الف لام میم، یعنی په څومره وخت کې چې دا صورت چې 10 آیات ده لوستل کیږي. د مسلم په روایت کې چې په هر رکعت کې د 10 آیاتونو په اندازه. حدیث کې یو څو فواید. اوله فائدہ دا ده حدیث ته معلومه شوه چې په ماسپخین او مازیګر منځونو کې قرائت په پټه سره لوستل شي. دویمه فائدہ دا معلومه شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم با د ماسپخین په اولنیو 2 رکعاتونو کې په هر یو رکعت کې د فاتحې نه علاوه تقریبا 10 آیاتونه لوستل، او په آخري 2 رکعاتونو کې په هر یو رکعت کې به 15 آیاتونه لوستل، او د مازیګر په اولنیو 2 رکعاتونو کې به هر یو رکعت کې به تقریبا 15 آیاتونه، او په هر یو وروستنی رکعت کې به تقریبا یا 9 آیاتونه لوستل. درېمه فائدہ دا معلومیږي، څلورمه فائدہ د حدیث نه معلومه شوه چې د ماسپخین او مازیګر په اولنۍ رکعاتونو کې به مساوي او برابر قرات کولو، او د ابو قتاده رضی الله عنه په مخکې حدیث کې تیر شو چې اول رکعت به په دې منځونو کې اوت کولو. په ظاهره کې د دواړو حدیثونو ترمنځ تعارض معلومیږي، نو بعض علماء د ابو قتاده رضی الله حدیث لره د ابو سعید په حدیث باندې ترجیح ورکړی ده د 2 وجونه. اوله وجه دا ده چې هغه په بخاری او مسلم دواړو کې دی، او دا صرف په مسلم کې دی. دویم د ابو قتاده حدیث د جزم او یقین په صيغه سره دی، او د ابو سعید حدیث په تخمین او اندازې سره دی. لیکن بهتر جواب دا دی د دواړو حدیثونو ترمنځ تطبیق وکړي شي. هغه دا چې د دواړو عملونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. اکثر عمل به داو چې په ټولو منځونو کې به اولنې رکعت اوت کولو، لیکن کله کله به دواړه برابر کولو. او دا جواب ځکه بهتر دی، یو خو په اصول حدیث کې دا قاعده ده چې کله 2 حدیثونو ترمنځ جمع او تطبیق کېدای شي نو ترجیح اولاد ده، ترجیح نه اولاد ده، ځکه په جمع او تطبیق کې په دواړو باندې دلایل او په دواړو حدیثونو باندې عمل لازم، او په ترجیح کې یو پرې خودل لازم او بل باندې عمل لازم. دویم دا چې مونږ په ورځ او شپه کې 15 کرته بار کیږي، او د مانځه ډېر اقوال او افعال
په قسمه طریقو سره راغلي دي. نو د قرائت مقدار هم د دې باب نه دی. پنځمه فائده ده، بعض علما ویل دي چې د سهار په مانځه کې اولنی رکعت همیشه اوږد کول مستحب دي او باقي منځونو کې که د مقتدیانو د زیاتېدو امید نو اوږد به وکړي او که نه وي نو بیا کم پکار دی. شپږمه فائده دا ده، کله ناکله داسې هم شوي دي چې دویم رکعت د اول رکعت نه معمولي شان اوږد شوی دی، لکه نبي علیه الصلاة وسلام به د جمعې د مانځه په اول رکعت کې سورة اعلی او په دویم کې به سورة الغاشیه لوستله او د رستنی سورت آیتونه د مخکیني نه څه دي زیات دي. اومه فائده دا ده، دا هم معلومه شوه چې په رستنو رکعتونو کې د سورت فاتحې نه علاوه د قرآن څخه برخه لوستل هم جائز دي او مشروع دي، یعنی تش رکعتونه ډک کول هم جائز دي. په دې باندې نه سجده سهو لازمیږي او نه دا کار مکروه دی. او د ابو قتاده رضی الله عنه په حدیث کې دی شو چې په رستنو رکعتونو کې به نبی صلی الله علیه وسلم صرف سورۃ فاتحه لوستله. په دواړو ترمنځ هم جمع او تطبیق داسې ده چې دا دواړه عملونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، کله به هغه شان کولو او کله به دا شان. عام طور سره به په رستنو رکعتونو کې د سورۃ فاتحه نه سوا بل سورت نه لوستلو، لیکن کله نا کله به سورۃ فاتحه سره به اخر رکعتونو کې بل سورت هم لوستو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به د ماښام په دریم رکعت کې کله کله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا انك انت التواب الرحیم دا به لوستو. خاص کله چې مقتدی د امام نه مخکې فاتحه ختمه کړي تو غلی پاتې کېدنو دا چې یو صورت هغه اولولي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی هغه نقل کړی دی، لہذا دا حدیث په اعتبار د سند سره صحیح حدیث دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. لہذا منځونو کې باید مؤمن هغه طریقه باندې منځ وکړي چې کوم طریقه باندې قرآن او سنت مونږ خورلي دي، کومه طریقه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خورلي ده. حدیث نمبر 233 وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بغسته وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. دې حدیث کې دا مسله بیانې په پنځو واړو منځونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قرائت توضیح او تفصیل. حدیث لفظي ترجمه دا ده، سلیمان ابن یسار رحمه الله وایي چې فلانکی سړي به د ماسپښین اولنۍ 2 رکعاته اوږد کول، یعنی اوږد قرائت به پکې کولو، او د مازدیګر د مانځه په رکعتونو کې به لنډ قرائت کولو، او په ماښام کې به قصار مفصل واړه سنتونه لوستل، په ماخوستن کې به اوسط مفصل درمیانه سنتونه، او په سبا مانځه کې به طوال مفصل اوږده سورتونه لوستل. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما پس یو داسې کس پسې مونږ نه دی کړی چې د هغه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه سره زیات مشابه وي. ددنه تشریح دلته هغه دا ده چې د قرآن د سورتونو ترتیب داسې دی، یو السبع الطوال اوږده سورتونه، د دې اول بقره او آخر توبه ده، که چېرته توبه او سورت انفال یو سورت حساب شي، بعضې وایي آخر یې سورت یونس دی. دویم المئون هغه سورتونه چې په هغې کې 100 یا دې ته نږدې کم و زیات آیاتونه دي. دریم المثانی د مئین نه وروسته راتلونکي سورتونه فرا وایي دغه سورتونه دي چې آیتونه د 100 نه کم وي، کله د دې اطلاق په فاتحه او کله په ټول قرآن هم کېږي. څلورم مفصل هغه لنډ سورتونه چې مثانې پسې وي، چې په دې کې د بار بسم الله لیکلو په وجه
د سورتونو ترمنځ فاصله نږدې وي دا د قرآن د اخره پورې دي. د دې درې قسمونو تیوالی مفصل د حجرات نه تر بروج پورې، دویم اوساط مفصل د بروج نه والا تر البینه سورت پورې، دریم قصار مفصل د سورت بینه نه والا تر اخر د قرآن پورې. طوال یا تیوال په ضمی او کسر تا سره دواړه صحیح دي. هغه سورتونه چې د اوږدوالي په وجه د بسم الله کرښې پکې نسبتا کم وي. اوساط هغه سورتونه چې د بسم الله کرښې پکې درمیانه وي. قصار هغه سورتونه چې د بسم الله کرښې پکې زر زر راځي. فلان څوک د عمرو بن سلمه دی چې د مدني امیر و. بعضې وایي د دې نه مراد عمرو بن عبدالعزیز دی، خدا صحیح نه ده، ځکه عمرو بن عبدالعزیز د ابو هریره رضی الله عنه د وفات نه پس پیدا شوی دی. فواید پر حدیث کې دا دي. حدیث نه معلومه شوه چې د سهار په مانځه کې تیوالی مفصل، ماخوستن کې اوساط مفصل او ماښام کې قصار مفصل سورتونه لوستل مستون دي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثره او اغلبه طریقه وه، نه همیشه. لکه وروسته حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول هغه دغه، لیکن کله ناکله به د دې خلاف نور سورتونه هم لوستلو. لکه په ماښام کې اوږد سورتونه هم لوستلي دي، لکه سورت طور، سورت المرسلات، سورت اعراف، سورت الصاد، سورت الصافات او سورت الدخان وغیره، او په سحر کې موعظتن وغیره. لہذا دغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش وکړه کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړی دا اختیار شي. دیمه فائدہ دا معلومیږي مازدیګر مانځه کې هم تخفیف مستون دی، لکه د ابو قتاده رضی الله عنه په دې حدیث کې مخکې تیر شو. دریمه فائدہ دا چې په سحر او ماسپښین منځونو کې د اوږد قرائت کول حکم او حکمت دا دی چې دا د خوب او قیلولو د پاسېدو په وجه انسان تازه وي، نو په دې کې اوږد قرائت مقرر شو. خاص کر په سحر مانځه کې د اوږد قرائت د زیات اهتمام د وجنه الله رب العالمین د سحر مانځه د قرآن کریم ویلي. الله فرمایي اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. دې وجنه دې تلاوت ډېر پکار دي. څلورمه فائدہ دا چې قاضي عیاض فرمایي په دې د علماو اتفاق دی چې د هر سورت د آیاتونو ترمنځ ترتیب په کومه طریقه چې اوس په مذهب کې موجود دی دا د الله رب العالمین د طرفه دی، او په همدې طریقه امت د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوې ده. او پاتې شو د سورتونو ترمنځ دا ترتیب او دا د مصحف لیکلو په وخت د مسلمانانو په اجتهاد سره نبی صلی الله علیه وسلم طرفه نه و، او دا د جمهور علماء رایه هم ده. دا وجه ده چې سورتونه الټا بې ترتیبه لوستل بالکل جایز دي. مثلا اول نساء بیا آل عمران بیا بقره، لیکن آیاتونه ورته کول پکار نه دي، آیاتونه مخکې وروسته پکار نه دي، اما سورتونه مخکې وروسته لوستل پکار دي. دلته سلیمان ابن یسار کنیه ابو ایوب ده، په لوی تابعینو کې دی او د مدینې په فقهاو سبعو کې داخل دی. لوی عابد فقیه او لږ عتبي عالم و ډېر احادیثو له نقل دی. ام المؤمنین میمونې رضی الله عنها ازاد کړی غلام او د عطا ابن یسار ورور په 107 هجري کې تقریبا د درې اویا په کالو کې هغه وفات شوی دی. درې کاله عمر دی او دنیا نه رحلت کړی دی. الله رب العالمین د جنت الفردوس ورکړي. دا د حدیث صحیح حدیث دی. امام نسائی، امام احمد، ابن خزیمه وغیره نقل کړی دی. په اعتبار د سره صحیح حدیث دی. او دا رنګه د حدیث کې دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې مختلفو طریقو سره هغه منځونه کړي دي. کله کله اوږد منځ پکار دی، کله کله درمیانه. په دې لنډ به دا مطلب نه وي چې رکوع سجده برابر نه، رکوع سجده سره برابر قرات کې کم کولو. حدیث نمبر 215. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك
په دې حدیث کې دا مسله بیانې چې د جمعې د ورځې د سهار په مانځه کې به کوم سورتونه وایي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د جمعې په ورځ د سهار په مانځه کې په اول رکعت کې الف لام میم تنزيل السجده لوستله او په دویم رکعت کې سورۃ الدهر لوستلو. او په طبرانی کې د ابن مسعود رضی الله عنه په حدیث کې دی په دې به همیشواله کو. فواید د دې حدیث هغه دا دی. اوله فائدہ حدیث نه معلومه شو چې د جمعې په ورځ په سهار مانځه کې سورۃ السجده او سورۃ الدهر لوستل او په دې باندې همیشواله کول مسنون او مستحب عمل دی. دویمه فائدہ دا معلومیږي د دې سورتونو لوستل حکمت دا دی چې د جمعې په ورځ د سهار منځ تر ټولو منځونو افضل دی او په دې ورځ به قیامت قائمیږي او په دې سورتونو کې د قیامت احوال او احوال دي. شیخ الاسلام رحمه الله فرمایي دارنګه په دې سورتونو کې هغه ذکر دی چې هغه د جمعې په ورځ پیدا شوی دی ایا په دې ورځ کې پیدا کیږي ځکه په دې سورتونو کې د آدم علیه السلام پیدائش او د آخرت او حشر او د قیامت احوال ذکر دي او دا ټول به د قیامت پر ورځ کیږي او قیامت به هم د جمعې پر ورځ قائمیږي. نو دې سورتونو په لوستلو کې بندگانو دا وعظ او نصیحت دی چې مخکې حالات رعایت کې انسانانو آینده دپاره تیاری وکړي، قیامت دپاره تیاری وکړي، خبر دپاره تیاری وکړي. درېیمه فایده حدیث کې دا معلومیږي د حدیث ته دا هم معلومه شوه چې بعضې سورتونه په بعضې منځونو پورې د استحباب په توګه خاص کول جایز دي. نو په دې کې په حنفي شافعي باندې امام شافعي امام حنفي مذهب دارنګه نور باندې رد دی چې هغوی دې ته مکروه ویلی دی. د دې دا مطلب نه وي چې ګنې دې سورتونه علاوه نور سورتونه لوستل جایز نه دي، بلکې په دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع ده. نن سبا صرف علما ډېر کم بعضې داسې چې هغه سنتو باندې پابنده کوي او صرف دا سورتونه لولي، نور عام طور دا شی په خلکو کې رواج نه دی. څلورمه فایده دا ده چې ډېر امامان هغه دا سورتونه ورته یاد نه دي او دا سورتونه پرېښي دي او په دې باندې نه لولي چې دا اوږده سورتونه دي او بعضې سورت سجده په 2 رکعتونو کې لولي او بعضې سورت دهر په 2 رکعتونو کې وایي. دا ټولو طریقې خلاف سنت دي. نه په اول رکعت کې سورت سجده او په دویم رکعت کې سورت الدهر دا لوستل پکار دي. دا سنت طریقه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو کار وکړي هغه زموږ ستاسو دپاره د کامیابۍ سبب دی. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاري، امام مسلم، امام نسائی هغه نقل کړی دی. حافظ ابن حجر په فتح الباری کې فرمایي ابو حاتم دا زیادت هغه مرسل ګرځولی دی. البته د صحیحینو د حدیث سیاق په مداومت باندې کوي دلالت کوي او د مداومت د سنتیت په توګه دی نه د وجوب په توګه باندې. نو دې نه معلومه شوه چې کله ناکله نور سورتونه لوستل هم سوي جایز دي. عام طور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورتونه لوستل او کله کله نور سورتونه هم پکار دي. پکار دا چې مؤمن مسلمان باید رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شي. حديث نمبر 246 وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوض منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. په دې حدیث کې دا مسله بیانې چې په نفلو کې د رحمت آیات ویلو په وخت کې دعا غوښتل مشروع دي. د حدیث لفظي ترجمه دا ده. حذیفه رضی الله عنه فرمایي ما نبی علیه السلام سره منځ وکړو نو د رحمت په آیات چې کله ورتېرېده مګر هغه به هلته ودرېده او د رحمت سوال به یې کولو او نه به د عذاب په آیات باندې ورتېرېده مګر د هغه نه به پناه غوښتله د عذاب د جهنم نه. په دې حدیث کې یو څو فواید. اول حدیث نه معلومه شوه چې په قرائت کې سوچ او تدبر کول په مانځه کې وي او که بهر د مانځه نه پکار دی. مشروع او مستحب عمل دی چې انسان باید قرآن کله وایي نو سوچ او فکر پکې وکړي.
دارنګې په تهجدو کې په نفلي منځونو کې د رحمت د آیات لوستلو په وخت کې رحمت غوښتل او د عذاب د آیات په وخت کې پناه غوښتل مستحب کار دی. په صحیح مسلم کې ورسره تسبیح هم ذکر ده چې د تسبیح د آیات لوستلو په وخت کې به تسبیح ووایه. دویمه فائده دا معلومیږي دا حدیث اگر که دلته مطلق دی لیکن په صحیح مسلم کې ورسره ذات لیلتین قید دی چې د دې نه معلومیږي چې دا کار نبی صلی الله علیه وسلم په تهجدو کې کړی دی. دغه شان د ابو داود مسند احمد ابن ماجه د روایت نه هم معلومیږي چې دا په نفلو کې وو. بیا هم که چا په فرضو کې وکړو خاص کر چې کله یوازې منځ کې ځکه چې په دې صورت کې څوک په مشقت کې نه اچوي نو هم جایز دی خو مسنون نه دی ځکه په فرض مانځه کې به په قیام وغیره کې هغه ذکر او دعا کولی شي کومه چې په فرضو کې د نبي علیه الصلاة وسلام نه نقل ده. درېیمه فایده دا معلومیږي حدیث نه چې په نفلو کې هم جماعت کول جائز دي لکه دا د حذیفه رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه وغیره د حدیثونو معلومه ده. څلورمه فایده دا معلومیږي د حدیث نه چې انسان هغه پکار دی چې هغه داسې ذکر وکړي چې هغه باندې رب العالمین خوشحاله کېږي او داسې ذکر وکړي چې هغه باندې د انسان زړه نرمیږي. او د حدیث په شپږمه فایده د حدیث په شروع کې یو بله جمله هم ثابت ده هغه دا ده چې صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية إلى آخره. وما د نبي عليه الصلاة والسلام سره منځکو نو هغه په رکوع کې سبحان ربي العظيم او په سجده کې به سبحان ربي الأعلى لستلا. دې حدیث اصل په صحیح مسلم کې دی مصنف دې له تنبیه ورکړی چې راغلی دی. لہذا حدیث کې دا معلومه شوله چې مؤمن مسلمان به د خپل رب سره زیات تعلق ساتي کوشش به دا کوي چې خپل رب سره په کوم انداز باندې خپل تعلق جوړ کړي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی ابن ماجه او دارنګه امام البانی ذکر کړی ده او ترمذی د حسن صحیح ویل دی. حدیث نمبر 210 وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. د حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په رکوع او سجده کې قرآن لوستل منع دي. د حدیث لفظي ترجمه دا ده ابن عباس رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خبردار زمانه شویم د دینه چې قرآن د رکوع او سجدې په حالت کې ووایم ځکه چې رکوع په هغه کې د خپل رب لوی بیانېږي او په سجده کې د رب العالمین هغه تعظیم بیانېږي په رکوع کې هم تعظیم دی په سجده کې بڑائی ده. فعظموا فيه او فاجتهدوا فيه مطلب کوشش وکړئ په هغې کې د دعا کولو پوره کوشش پکار دی وایي ځکه چې مناسبه ده فقمن ان یستجاب لکم چې ستاسو دا دعا قبول شي. قمنون منا ای جدیر و خلیق لائق او مناسبه ده. حدیثنا یو څو فواید معلومیږي. اول د مانځه مختلف ارکان دي په دې کې د هر یو رکن هیئت جدا ده په هر یو کې د دې د حال مناسب په سنت کې اذکار مقرر دي. د حدیث نه معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د رب العالمین د طرف نه د رکوع او سجدې په حالت کې د قرآن کریم د لوستلو نه منع شوی دی.
هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم منع شو نو امت د هغې تابعداري باندې مکلف دی. لهذا امت دپاره هم په دې حالت کې قرات کول منع دي او په دې کې فرض او نفل دواړه برابر دي. نه په نفلي لمونځ کې به رکوع کې قرآن وایه نه په فرض کې. دارنګې دویمه فایده په دې حدیث کې دا معلومیږي چې دې په ځای په رکوع کې د الله رب العزت تعظیم کول او د هغه لویي او بړایي ویل پکار دي. او د تعظیم شرعي الفاظ هغه سبحان ربي العظیم او داسې نور منقول اذکار چې کوم راغلي دي هغه دي. درېیمه فایده په دې حدیث کې دا ده چې دا نهي د تحریم دپاره ده نه د تنزیه دپاره. دا وایي تنزیه دپاره نه ده بلکې تحریم دپاره ده. ځکه د تحریم د نهي خپله معنا ده. د دې نهي اصل وجه الله ته معلومه ده. بعض علما فرمایي چې رکوع او سجده کې تلاوت ځکه منع دی چې په دې حالتونو کې انسان ذلیل او ښکته وي او قرآن عظیم الشان د عظیم بادشاه خبرې دي او اشرف الکلام دی، نو په دې حالت کې قرآن لوستل غیر مناسب دی. څلورمه فایده په دې حدیث کې دا ده سجده د دعا د قبلېدو اهمترین ځای دی. نبی علیه الصلاة والسلام په دې کې د دعا کولو امر کړی دی او ترغیب یې فرمایلی دی. نو په دې حالت کې به کوشش سره انسان دعاګانې کوي او د دنیا د آخرت خیرونه او ښېګړې هغه باید وغواړي. دې نه معلومه شوه چې په سجده کې هر قسمه دعا کول د دنیا دعاوي او د آخرت دعاوي جایز او مشروع ده. پنځمه فایده حدیث نه دا معلومیږي چې په سجده کې راغلي ټول ذکرونه او دعاګانې جمع کول جایز دي. هر چې رکوع ده نو په هغې کې مختلف ذکرونه جمع کول د نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل نه دي. په سجده کې نقل دي او په رکوع کې نقل نه دي. په هغې کې یو قسم ذکر کول پکار دي. شپږمه فایده دا ده په رکوع او سجده کې تسبیحات او دعاګانې ویل د راجح قول مطابق واجب دي. که سهون پاتې شي نو سجده سهو به کوي او که قصدن یې پرېښوده نو لمونځ یې باطل دی، لمونځ به راګرځي. ځکه چې فعظمو سره به په دې امر راغلی دی. بل حدیث کې دی چې کله د آیات نازل شو چې فسبح باسم ربک العظیم، نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا تسبیح تاسو په خپل رکوع کې وګرځوئ. او کله چې سبح باسم ربک الاعلی نازل شو نو ویې فرمایل چې دا په سجده کې وګرځوئ. همدا د امام احمد او د محدثینو مذهب دی، همدا صحیح مذهب دی. بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې همیشوالی فرمایلی دی، هیڅ کله نه دی پرېښي او فرمایلی دی چې صلو کما رأیتمونی اصلي، داسې لمونځ وکړئ لکه څنګه چې زه لمونځ کوم. بلکې د امام ابن حزم رحمه الله په نیز خصوصي طور سره په رکوع سجده کې سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلی دا ویل فرض دی. د امر د راتلو په وجه باندې د حذیفه رضی الله عنه په حدیث کې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام په رکوع کې سبحان ربي العظیم او په سجده کې به سبحان ربي الاعلی ویله. او په کوم حدیث کې چې سره دا راغلی چې کومه مرتبه یې 3 ځل ویل دي نو هغه د سند په لحاظ حسن دی. د دې د زیادت نه زیات ویل هم کوشش پکار دی چې د 3 ځلو نه زیات ویل شي دا هم جایز دی. البته که امام نو دومره ډېر به نه وایي چې وروسته قوم تنګ شي، بلکې خپل اندازه باندې. ائمه ثلاثه وایي چې په دې تسبیحاتو هغه وایي چې دا تسبیحات څه دي مستحب دي او دوی وایي چې دا تسبیحات په استحباب باندې دي حمل دي. خو اوس دلیل نشته سوا دې نه چې دا په حدیث د باندې کې نه دي ذکر شوي. د هغې جواب دا دی په دغه حدیث کې ټول واجبات نه دي ذکر شوي په حدیث د باندې کې، او نو په یو حدیث کې ټول مسائل هغه ذکر کیږي. دا باندې چې په حدیث کې خو نیت آخري قاعده او سلام هم نه دی ذکر، حالانکه د دې څیزونو فرضیت او وجوب کې هیڅ شک نشته. د دې وجې نه قاعده دا ده چې ټولو حدیثونو ته به کتلی شي. که نورو حدیثونو کې په یو شي باندې امر راغلی وي او قرینه صارفه نه وي نو هغه به هم واجب ګڼلی شي. دا قاعده یاد لرل پکار دي. په دې سره ډېر اشکالات د انسان حل کیږي، په دې سره د انسان ډېر مشکلات څه کېږي حل کېږي. کله چې انسان احادیثو ته په صحیح معنا سره وګوري، داسې نه چې یو حدیث واوري او بل حدیث پرېږدي، نه، ټول احادیثو ته په صحیح معنا سره کتل پکار دي. حدیث نمبر 238
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. دي حدیث کې د رکوع او سجدي ځینې دعاګانې ذکر کړي. د حدیث لفظي ترجمه دا ده. عائشة رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل رکوع او سجده کې دا دعا ویلې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. معنا دا چې الله تعالی پاکی دا ای رب زما تعالی رحمت او ثنا دا یا الله ما ته بخنه وکي. حدیثنا یو څو فواید معلومیږي. اول حدیثنا معلومه شوه چې په رکوع او سجده کې دا تسبیح ویل مسنون او مستحب دي. بلکې عائشه رضی الله عنها فرمایي کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورة النصر د آیات نازل شو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وی سورت چې نازل شو نو د هغې نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ یو مونځ داسې نه دی کړی چې په هغې کې به سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دا دعا نه یې لوستلې بلکې خامخا به دا دعا لوستله. په مسند کې د ابن مسعود رضی الله عنه په حدیث کې دی چې دا دعا به 3 ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستله. دویمه فائده چې په رکوع او سجده کې د دې دعا نه علاوه نور دعاګانې هم شته چې سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دا بعضې ملګري هغه د الفاظ غلط وایي. سبوح نه تبوح نه دی سبوح سین دی سبوح قدوس رب الملائکة والروح. او دارنګه دا دعا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. پروکو کې دې دعاګانو یو منتخب کول او په سجده کې ګڼې دعاګانې ویل مشروع او مستحب کار دی. او دا تسبیحات په رکوع او سجده کې زیات نه زیات لوستل پکار دي. او بل ربنا ولک الحمد کې دا دعا او اعتراف دی چې ربنا استجب لنا ولک الحمد على هدایتک. ای رب زمونږه دعا زمونږ قبول کړي او تعالی حمد او ثنا دی الله په هدایت باندې. یا الله رب العالمین تا چې ما ته کوم هدایت کړی دی ستا حمد او صفت بیانوم یا الله رب العالمین تعالی شکر دی یا الله. وګورئ محترمو د حدیث کې ناشنا مسله دا ده چې انسان باید د خپل رب هغه مختلفه هغه ذکرونه وکړي. بل دا د محترمو چې مؤمن مسلمان له پکار ده چې د خپل دین نه ځان خبر کړي. موږ تاسو د دنیایي څیزونو هر څه مې یاد کړي دنیایي کاروبار د دنیایي څیزونو نومونه مې یاد کړي دي فلان 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 او د اذکار شرعیه هغه اذکار چې هغه په رکوع کې دي سجده کې دي دارنګې عام وخت کې کوم اذکار دي هغه موږ نه دي یاد کړي. په کار دا ده چې دین له وخت ورکړو دا زموږ ستاسو د کامیابۍ سبب دی او زموږ ستاسو د آخرت ګټه هغه په دې کې ده. حديث نمبر 219 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس متفق عليه. فدي حدیث کې دا مسله بیانېږي چې د تکبیر تحریمه او تکبیرات حکم او په مانځ کې د دې ځایونه
دا تکبیرات به کم کم ځایونو کې ویل کېږي. د حدیث لفظي ترجمه دا ده. ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله موږ ته ودرېدل نو الله اکبر به وکړو تکبیر تحریمه. بیا چې کله به رکوع ته اراده وکړه رکوع ته ته نو الله اکبر به وکړو. بیا به چې کله به د رکوع نه سر راپورته کړو نو سمع الله لمن حمده به ویلې. بیا به په ولاړه باندې ربنا ولک الحمد دا خبره دا دعا کوله. بیا به چې کله سجدې ته ته نو الله اکبر به وکړو. بیا به کله چې سجدې نه راپورته شو سر راپورته کړو نو الله اکبر به کول. بیا به د دویمې سجدې کولو په وخت کې به تکبیر کولو الله اکبر. بیا به د سر راپورته کولو په وخت کې به الله اکبر ویل. بیا به په خپل ټول منځ کې دا کار کولو. او چې کله به د 2 رکعتونو نه پس د ناستې نه وروسته پاڅېده نو تکبیر به کولو. د حدیث کې یهوي معنا دا چې یهبطو وینحطو ښکته کېږي نو پرېوځه. حمده حمد په محبت او تعظیم سره چا صفت بیانول او د چا صفت کول. نو حمد د الله صفتونه کول. ربنا ولك الحمد ای یا ربنا اطعنا ولك الحمد. په دې حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول په مانځه کې چې کوم تکبیرات کېږي په هغه کې اولنی تکبیر ته تکبیر تحریمه یا تکبیر افتتاح یا تکبیر اولا وای. او د دې مطلب دا دی چې اوس په مانځه کې د داخلېدو نه پس هغه ټول کارونه به څه شو حرام شو. کوم چې د مانځه شروع کول نه مخکې څه حلالو. دین علاوه باقی تکبیرات دا تکبیرات الانتقالات وای. یعنی د مانځه د یو رکن او جز نه بل رکن او جز ته نقلېدل. تکبیر تحریمه هغه فرض دی او باقی تکبیرات د جمهور په نزد مسنون دي او د امام احمد او د سلفو او خلفو د یوې ډلې په نزد باندې واجب دي او همدا قول صحیح دی. ځکه یو په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم مواظبت او همیشوالی کړی دی او هیڅ کړی نه دی پرېښی چې دا نبی علیه الصلاة والسلام چېرته پرېښي خو پرېښي نه دي. وایي دا نه پرېښودل دا علامه د وجوب ده. دارنګې دا تفسیر د هغه مانځه هم دی کوم چې مونږ ته امر شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې صلو کما رأیتمونی اصلی. داسې منځو کې لکه زه کوم قسم منځ کوم نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم منځ کړی دی نو هغه دا تکبیرات الانتقالات چېرته نه دي پرېښي. دویم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا کبر الامام فکبروا. کله چې امام الله اکبر وایي تکبیرات الانتقالات وکړي نو تاسو څه کوئ انتقالات الله اکبر وایي. نو ځکه دا تکبیرات ویل پکار دي. وایي دریم دا چې تکبیر د یو رکن نه بل رکن ته منتقل کېدل د دې نښه علامه ده. او د مانځه افعال چونکې هیئات دي نو په دې وجه یو داسې نښه ضرور ده چې یو د هیئت نه بل هیئت ته د منتقل کېدو نښه او علامه وګرځېږي. او جمهور علما هغه وایي چې دا واجب دي یا تکبیرات د مسیء الصلات باندې چې باندې کوم حدیث راغلی دی هغه باندې دلیل نیسي. که چېرې دا واجب وي نو خامخا به ذکر شوي وي. دا کوم علما وایي چې واجب نه دي وایي دا به هغه حدیث کې ذکر شوی وي. خو دا خبره صحیح نه ده ځکه د باندې چې په حدیث کې د تکبیرات باقاعده ذکر شوي دي. وګوره ابو داود دارقطني دارنګي نسائی وغیرہ کې د بنو امیه په دور کې هلته به بعض امیرانو د تکبیرات د غیر اهم ګڼلو د وجې نه بعضو به په پټه باندې ویل مګر د دغه دور صحابه کرامو به خلکو ته د تکبیراتو تعلیم ورکولو. دې لپاره چې خلک د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړي. په هر دور کې علماء حق شته او د هغوی دا فریضه ده چې دوی هغه خلک ناپوهه خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اهمیت او فضیلت ورښیي. حدیث نه معلومه شوه چې هر منځ کوونکی به
تسمیه یعنی سمع الله لمن حمده وای او تحمید یعنی ربنا لك الحمد دواړه وای برابر خبر ده که امام وی که مقتدی وی که منفرد وی او دا صحیح خبره ده او د حدیث نه هم دا معلومه ده بل دا چې د رکوع نه پورته کېدو په وخت کې به هر منځ کوونکی ذکر کی او دا ذکر تسنا ده او د نیغ ادریدو نه پس به هم ذکر وي هغه چې ربنا لك الحمد د امام د پاره تسمیه او تحمید خو دې حدیث نه معلومه شوه او د مقتدی لپاره تسمیه بارک د ابو هريره رضی الله عنه بل حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله امام سمع الله لمن حمده وای نو د پس چې کوم رسته خلق ولاړ دي هغه سمع الله لمن حمده وای نو ګوره دا دلیل دی بل دا چې په حدیث د باندې چې کې د الفاظ هم راغلي دي د هیڅ چامن تر هغه وخت پورې نه پوره کیږي تر څو چې سمع الله لمن حمده او نوای نو په دې حدیث کې تعمیم نه معلومیږي چې امام منفرد او مقتدی ټول د پاره تسمیه ویل واجب دي احناف علما وای امام به صرف تسمیه وای او مقتدی به صرف تحمید وای او دلیل کې دا حدیث پیش کې چې کله امام تسمیه ویل نو تاسو تحمید وای استدلال داسې کې چې په دې حدیث کې تقسیم دی او تقسیم د شرکت سره منافی دی د امام به تسمیه او مقتدی به تحمید اتفاقی خدا استدلال صحیح نه دی ځکه یو خدا سي عقلی خبره ده بل دا چې په دې حدیث کې تقسیم نشته بلکې په دې کې مقصد د تحمید وخذل دی چې مقتدی به ربنا لك الحمد الا وای چې کله امام سمع الله لمن حمده وای په دې کې دا نشته چې امام به تحمید نه وای یا مقتدی به تسمیع نه وای ابل طرف ته په دغه مذکوره حدیثونو کې دواړه هغه ثابت دی لہذا په متشابهات باندې محکمات پر خودل دا شرعي فقه نه ده په حناو باندې تعجب دی چې دی امام ابو حنیفه رحم الله تاریخ او داغه د ژوند حالات د فقه وای هغه خو معصوم نه دی چې داغه تاریخ او داغه دا یو انسان ځان د بار یو ډول وګرځي بلکې د صحیح حدیثونو خپل اخیستل دین اخیستل پکار دي د صحیح احادیث په روان دل پکار دي دلته کومه چې ته د مذهب په روان شو نو بیا خو د حدیث سره راځي صراحتن خلاف راځي لہذا صحیح حدیث باندې عمل پکار دي بیا په صحیح حدیثو کې د تحمید سلو قسم الفاظ راغلي دي ربنا لك الحمد یو او بل اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد دا ټول په صحیحونو کې ثابت دي لہذا دا الفاظ وی پکار دي درجه د حدیث صحیح حدیث د امام بخاری امام مسلم امام ابو داود نقل کړي حديث نمبر 260 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم دی حدیث کې هغه ذکر او دعا چې د رکوع کول نه پس ویل کېږي هغه بیانې د حدیث لفظي ترجمه ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله د رکوع نه سر را پورته کو نو دا به ویل چې اللهم ربنا الله زمونږ ربا تا د پر حمدونه دي په اندازه د کواله د اسمانونو او د ځمکې او په اندازه د ډکوالي د هغه شي چې ته د اسمانونو او ځمکو نه پس پیدا کول غواړي یا الله ته هر قسم تعریف او شرافت مستحق ته زیات حقدار یا الله دا څه چې بنده ستاسو لپاره وایي یا الله موږ ټول ستاسو عاجز بندگان یو یا الله نشته منکونکې د هغه شی چې ته ورکې او نشته ورکونکې د هغه شی چې الله تعالی منکه او یا الله ته دولتمند او ته عزت والے یا الله ستاسو عذاب نه نشي فائدہ ورکولې ستاسو عذاب نه څو نشي بس کېدلې مګر ستاسو فضل سره
او ستا د عذاب نه بل څوک هغه بچ کول نشي کولی. د حدیث د بعض الفاظو تشریح: ملء السماوات والارض د مسلم او ترمذی وغیرہ پر روایت کې وملء الارض الفاظ راغلي دي. ملء منصوب دی او صفت دی د موصوف مقدر د پاره چې هغه حمدو دی او معنی دا ده چې کته حمدونه جسمونه لري د دومره غټ او زیات بوي چې مطلب دا دی چې د حمدونو جسم پیدا شي نو دومره زیات دی چې اسمانونه او ځمکې او تدې ممایبینس کې چې کومه فاصله ده او خالیګاله را به ډکه کړې وي. اهل الثناء دا خو یا مرفوع دی خبر د پاره د مبتدا محذوف او معنی دا ده چې ته لائق د ثناء یا منصوب دی او منادا ده او معنی دا ده چې اے د ثنا صفت لائقه. الثناء خاصه صفت او تعریف کولو ته وای. المجد عظمت بزرگی او انتهایی شرافت ته وای. احق ده هم مرفوع دی ای انت احق یعنی ته د هر چا نه دغه حمدونه ډیر زیات لایق کوم چې بنده هغه ته ثابتي. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا عام بندگان سره لپاره د حمدونه ویلي دي. یا ته ډیر حقداري دغه حمد چې بنده وایي. بعض وایي چې معنی دا ده چې ته ډیر زیات حقداري د بنده د دې وینا نه چې اللهم لا مانع لما اعطيت او مینس کې وکلنا لك عبد جمله معترضه ده خو اوله معنی زیاته مناسبه ده. او بعض وایي چې معنی دا چې ان ذلك الثناء والحمد احق ما قال عبد اصدقه واثبته دې لایق ده. او دا عبید په ځای باندې عبدون ویل کې اشاره ده چې ټول خلق د یو بنده او د یو زړه پسان الله ته عاجز دي. اللهم لا مانع په دې کې د بنده د عجز او خاکساری اظهار ده او خپل ټول کارونه الله ته سپارل دي چې الله هر څه ستا په لاس کې دي. ته چې انشاءالله څور کول غواړې نو ستا په ورته کې څوک خنډ واقع کېدلی نشي څوک رکاوټ نشي واقع کېدلی او ته چې د څه د چا نه منع کې او غواړې چې منع کې نو څوک یې منع کولی نشي. ناشنا توحید په دې جمله کې پروت دی. ناشنا توحید چې انسان په دې کې سوچ چکي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا الجد درې معناګانې دي. اول بخت حظ او نصیب معنا لري چې فائدہ نه رسي خاوند د بخت بخت دا یعنی الله ته چې چا د څور کې نو بختور انسان د نه بخت د خپل بخت په سبب باندې هغه نشي اخیستی. یا من که په معنا د عندك ده لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد عندك غناه وانما ينفعه وينجيه العمل الصالح. په دنیا کې په مال اولاد باندې بختور انسان ته ستا په نس دغه مالداري او دغه بختورتیا فائدہ نه ورکوي بلکې هغه ته چې فائدہ ورکوي نو هغه صرف نیک عمل دی. دویم د جد معنا مالداري ته وایي یعنی مالدار ته دغه مال ستا مقابله کې فائدہ نه ورکوي چې تا نه باندې اخلاص شي بلکې ستا رحمت او بیا د سبب په درجه کې خپل عمل هغه خلاصې دی. دریم د جد معنا نیکه ته وایي. معنا دا ده که یو سړی د شریف او اوچت نیکه او نسب والا وي نو د نسب په وجه ستانه خیر نشي حاصلولی بلکې د هر سړي دپاره خپل عمل دی. لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل لور مبارک ته فرمایي یا فاطمه لا اغني عنك من الله شیئا. ای فاطمه ستانه څه نشم لرې کولی. که یو سړی د پیغمبر نمسی هم وي سید وي هغه ته دا سیادت او دا سرداری فائدہ نشي رسولی. کله چې دغه انسان د الله په ګرد کې راګیر شي نو د الله رب العالمین د عذاب نه هغه هېڅوک نشي خلاصولی. د الله چې کله د الله رب العالمین د عذاب فیصله ورباندې وشي. حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول حدیث نه معلومه شوه چې په مانځه کې ربنا لك الحمد پس دا ذکر کول مشروع او مستحب دی ځکه په دې کې د الله رب العالمین حمد او ثنا ده
او داغه په قدرت او کمال عظمت باندې اقرار کول دي. دویمه فائدہ دا دعا په فرض او نفل دواړو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. په ابو داود او دارقطنی کې ورسره ده چې الصلاة المکتوبه ان فرض مانځه قید راغلی دی کې نو څوک چې دا دعا په نفل مانځه پورې خاص کړي نو دا خبره بې دلیله ده. درېمه فائدہ دا معلومیږي په دې دعا ویلو کې دوه فائدې دي. یو خو د الله ثنا ویل او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دي، او بل چې امام دا دعا په فرض کې وایي نو امام او مقتدیان دواړه به ښه په اطمینان سره تعجیل د ارکانو ادا کوي. خو اکثره امامان خو د ځان نه بس خلاصول او د عوامو خوشحاله کول دپاره اوږدې دعاګانې نه وایي صرف ځان خلاصوي. نه پکار دا چې کله کله اوږدې دعاګانې وویلی شي مونځ کې ښه خشوع پیدا شي او دارنګه هغه منځ وشي چې رب العالمین هغه قبول کړي. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی هغه نقل کړی دی.